حاجي اختر کاکړ چې دی د کلاب الله زیری دی الله دې په عمر کې برکت واچي الله دې ټول سولي د دو د احمد خان او د شاهجهان صاحب په برکت سره الله دا ټول د وطن ستړي سره حل کې مرسي به سره ان شاء الله دا ټول ځوانان سوال دی اختر کاکړ صاحب مال دلی دی په هر مجلس کې د ګلستان دفاع کوي هر ځای چې ګلستان دی ګلستان د زمرو وطن دی ګلستان د سړو وطن دی راسي د ستړیا اخلاص کوي په دا ګلستان به د اگر وطن ښایسته ټول عمر یې د ګلستان صفت کړی د ګلستان دفاع کړې ده اختر کاکړ صاحب زه دا وایم چې اوس هم دا ګلستان کې بد شته بدۍ شته بدبختي شته لارې سره چپوي خلک او دا ګلستان ګوره ګرده مټ دی ترقیاتي کارونه نه دي پکې شوي ښکلانې ما ولیدلو اکثر لا اوس هم کنډوالي دا رقم مطلب اوس چې وګورې دې ته کار نه دی شوی دا کار به څوک کوي جمال صاحب ډېره شکریه ستا د ټیم نو تا خو باید چې کوم د ګلستان د صفت کوم ته زما خبرې په نګیټیو کې تا اخیستې دي خامخا یې موږ اخلو نو خدای دې اول ګرد پښتانه ډېر تکړه خلک دي د ګلستان د خلکو د کلاب الله د خلکو جلا کوالټي دي تا د دنیا روغې کړي دي نن چې د صدام آغا او د اجانب آغا د روپ آغا د آصف آغا روغه وه په څومره اخلاص وسوله په ګلستان کې چې کومې کوالټیانې دي پښتانه ګرده تکړه دي مګر ګلستان په خلکو کې ډېرې کوالټیانې شته په ګلستان کې داسې خلک ستا چې یوه سړي سکول جوړ کړی دی 1200 کسانو ته په کوټه کې هغه بچیان ته موږ 10 زره د میاشتې فیس ورکوی قلم وردی دا په خپل ورکوي کالج په خپلو پیسو جوړ کړی دي خلک راغواړي دا یو سردار احمد خان بل په ګلستان کې داسې تعلیمات شته چې ګرد دنیا ټاپ کړې ده په ګرد پاکستان یې ټاپ کړی دی او زه نمونه نه اخلم زه تاسو درشه زما بل دی سړی شته چې اکسپورټ یې ټاپ کړی دی دی سړی د ګلستان شته چې د ګرد پښتانه لیډرشپ کوي هم د ګلستان دی د ګرد پښتانه بالکل او د پاکستان او د افغانستان باندې راسي هم محمود خان اڅکزي ته خلک بلنه ورکوي وایي دا روغه راوکړه او په ګلستان کې داسې تعلیمات داسې خلک کورنیان شته بسم الله خان کاکړ شته حاجي محمد نواز شته دا د ملک شاه جان اکا کورنۍ شته ډاکټران یې دغه ډاکټران دا ډاکټر اکبر دی په 100 روپۍ باندې خلک ګوري تر اوسه پورې او بله به درته کوم خلاصه ده روغه ده چې کومه کیسه ده وایه ده موږ چې کومې خبرې کوو خلک دې په نګیټیو نور ته ګوري پرون چې کوم خلک راغلي او د دې ګردو خلکو پر ګرد ګلستان انسانات پرون 15000 کسان ته 700 دي راغلي 10000 کسان دي دا خلک ډوډۍ راغلي دي دا خوشحالي ده دلته درمانځي دلته سلیما خیل دلته یو خبره به درته کوم د ګلستان د میلې وی چې د هندوستان خلک وراتلو په ګلستان کې به میله جوړه سوله په ګلستان کې به میله جوړه سوله د ناتلا کاریزو د ګلستان کاریز پهلوانان په درمانځي کې پهلوانان په ګلستان کې وټل نو دا به یو بیټک کو ګرد کلی به ډوډۍ هغه وراوړله نو د ګلستان کې هغه کوالټیانې شته چې هغه په ډېرو ځایو کې دلته رسم دلته روایات نن دا روغه تا وکړه نن رالې دا وطن ته دا خلکو ولیدل دا د صدام هغه دا روغ دومره په اخلاص روغه تا لیدلې ده قسم درته کوم دا صدام هغه دا نښاني ده تی باید چې تنکیت نه ما ولاکه ویلي ما چې دواړه ورونه سره ولاړ دی ما خو نه دی نه پېژندل اخر کې چا راته وویل یا دا دوه فریقه دي ما دونه اخلاص یاره د ګلستان نه د ګلستان خلک ګرد زمریان دي خالي دغه د یو ترتیب غواړي سره وچلي ترتیب نور ګرد پښتانه مړونه خلک دي زمریان دي خو دلته زموږ بیا بختي زموږ دلته د سیګي او د شمشوزي ډیره بده بند روانه ده موږ خلکو ته د علاقې خلک خاص کوم دا سره خلاص کی د کار خدای نه دي چې دا د درمانځي او د سیګي د سلیما خیل او د سیګي د موږ خاص دي خلک کو دا رښتیا لري د سلیما خیل او د سیګي په میان کې په 64 کې سوي ده در 50 رښتیا ډیر دي د درمانځي د سیګي په میان کې 200 رښتیا دي زنان پر لوت سوي دي د شمشوزي او د سیګي په میان کې د ملک اجاد باکیا کا او د ملک شاهجان کا په میان کې او نور چې دلته په دې وطن کې دلته دوی روغ نور پاته دي چې د اوان د کاله په میان کې ډیره زړه بدی د خانجان او د شاتوت په میان کې موږ دې ته خلک ته خاص کو خلک دې راپورته شي چې اخلاص په ګټ سي هغه سړی اره روغ کېدلی سي او کم خلک دا د خو نه بدی چې ماته تقریر نه راکړي را ماته دن زه یو خبره کوم دا د تقریر ځای دی یا نه دی دلته تقریر څوک وایي دلته په شټیټ زه قسم درته کوم زه د شټیټ دغه لونګۍ ولې راتړله اوس ما خوا به ده دا زما ذمهواري ده زه به د کوره پیسې درته راوړم او ما به غږ کوې زه به پیسې درکوم ګوره زه په دې خبر یم په دغه روغه کې دا خلکو
څونې پیسې ښې دي او څونه د جیبې پیسې ورکړې درېمان دغه ته وایي مسلمانان دغه ته وایي د خپله جیبې دا ګرده تاوانونه ادا کړل فریق ته نه دی ویل چې ته پیسې راکړه دا خبره د کړو نه ده چې کوم دا نران خلک دي درېمانو یو موږ د کورنۍ شکریا ادا کوو درېمانو نه یو دغه دی درېمان په اخلاص راولاړ سو الله پاک دا کار سره د صدام هغه خصوصا د ده د خاندان د جانب هغه د رمضان او د غلام علي دا د ګلستان ډېر مړونه خلکو چې هر څوک دي ما مینه ده موږ په دې باندې یو دغه کوو موږ په دې باندې فخر کوو په ګرد پښتانه یې کوو چې په لر کې دي که په بر کې دي موږ د ګلستان د خلکو کوالټي څه لږې دي که دوی مني که نه مني مخوا به دې اخري خبره ده یوه خبره زه کوم دا سړي ته ورته مړ 40 کال زما ستاسو تعلق دی دا ولا که پر دې طریقه موږ سره دا څه راغلی دي موږ سره د تو درنه پرې یوه بده خبره یوه کیسه خالد بیابان خلک موږ ته دی بدنامه کړي چې د ګلستان د سړي سره مه دوستي کوه مه شی ورسره کوه دا بد خلک تا ته خواست کوي جمال خانه دا زموږ حالات خو تا ویلي دي او نن ستا د لنګوټې دي مبارک دا د هغې اوله کوالټي ده چې ستا په قدر پوه شولو یوه خبره کوم د ګلستان چې څونه مینه ناک خلک دي څونه مینه لري زه قسم درته ما ولاکه دا رقم خلک دي دا ماشومان او یوه کوم بل کوم نه دی بار کړی یوه کوم بل نه دی کړی په غبیزۍ کې زموږ مړونه خلک ستا اوس زموږ د ګلستان کې خلک څنګه شکر خان غبیزۍ زموږ سنیټر ولاړ په خپل همت دا یو دا رقم د سیاسیان د نور سیاسیان څخه جلا دي د ملکان خانان د نور سره ټول د کوالټي خلک دي ته دا امر باندې وایس موږ دا روغه په شل شپې کې کړی ده په شل شپې کې نن اخري انجام ته رسېدلې ده ډېره مننه خیر خدای پاک حاجي صاحب